د حضور صلی الله علیه وسلم د اهل او د عیال او د خاندان د شهادت توجه چې مونږ تیر جمعه باندې د حضور صلی الله علیه وسلم د خاندان په شرافت باندې په برکت باندې او په اتباع باندې خبره کړې وه او دې ځل به مونږ هم د حضور صلی الله علیه وسلم د خاندان د شرافت د نجابت او د خیر او د برکت خبره ان شاء الله کو مونږ ته د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره متعلق هر څه چې هغه محبوب راغلی دی هغه خوښ راغلی دی هغه ښه راغلی دی زمونږ د حضور صلی الله علیه وسلم د کلی سره محبت ته زمونږ د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیان خپل میان دی ګڼو مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحاب د ټولي دنیا لپاره د هدایت ذریعہ ګڼو مونږ اقوال او افعال او هر هغه شی چې هغه کې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر وی داغه اوریدل داغه سماعت داغه وینا داغه مطالعه کول د ثواب کار ګڼو او د حضور صلی الله علیه وسلم د ذات بابرکات هغه خوري لوی عظیم الشان شان راغلی دی زمونږ د کابرینو په نسبت باندې د حضور صلی الله علیه وسلم د غلامانو ذکر د حضور صلی الله علیه وسلم د سورلو د زناورو ذکر د حضور صلی الله علیه وسلم د خوراک د کاسو ذکر د حضور صلی الله علیه وسلم د جامو مبارکو ذکر دا غي ساتل او دا غي ذکر کول دا د خیر او د ثواب او د الله په نسبت باندې ان شاء الله د قربت او د الله په نسبت باندې ان شاء الله د نزدېکت ذریعہ ده نو چې دا دونه اشیاء دا د حضور صلی الله علیه وسلم په نسبت سره اعلی کیږي اوچت کیږي د خیر او برکت والا ګرځي چې د مدینه منورې د یثرب نه مدینه جوړیږي او د ابوبکر صاحب او د عمر صاحب نه رضی الله عنه په برکت رسول الله صلی الله علیه وسلم جوړیږي او کومه معاشره چې د کفر او د شرک نه ډکه راغلی وه هغه معاشره د انسانانو دپاره د هدایت او د خیر او د برکت استادان جوړیږي نو بیا به خاندان د رسول الله صلی الله علیه وسلم څونه د خیر او د برکت خاندان وي چې هغه د وجود بابرکات رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پیدا وي روایاتو کې راځي ما تاسو ته ویلو امام حسن صاحب او امام حسین صاحب دا د حضور صلی الله علیه وسلم دون وسیو امام حسن صاحب مشر راغلی او امام حسین صاحب دا کشر راغلی او د دوی مور مبارکه حضرت فاطمه رضی الله تبارک وتعالى عنها چې دا د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات په وخت کې اخیرنه اولاد پاتې شوی دی او د دې نه مخکې څونه اولاد د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه ټول مخکې وفات شوی نو چې د انسان یو وته بچی وی بال بچوي او د شپږ وته بچی د انسان مخکې وفات شي او شرب دا یو جمدی وینو دا خامخه طبعا د طبع تقاضا ده د انسان د طبیعت تقاضا ده چې د غزوی وي که د غلور وي خدا د انسان محبوب یعنی خوښ راغلی حدیثو کې راځي ابوبکر صاحب یو ځل داسې ولاړو حضرت فاطمه صاحب راله حضور صلی الله علیه وسلم جمدیو حیاتو حضرت فاطمه صاحب فرما یو ګوره حضرت ابوبکر صاحب فرما یو ګوره د دې داتلل خو بعینه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د تلو په شان راغلی او دا تاسو ګورئ پلار چې څنګه خبرې کی زامنو مکه شان خبرې کی د علاقو کې وګورئ چې پلار په کوم انداز سره خبرې کی زامنو مکه شانتي خبرې کی کور والو مکه شانتي لونه او زامن یې شان خبرې کی اوازونه د یو بل سره بالکل تقریبا میچ کیږي یو ځای کیږي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کرو او د وړو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اداګان او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجود مبارکه
هر څه تقریبا د حضرت فاطمه سے په وجود مبارکه کې نه راغلي. د شوافیانو یو کتاب دی موږ ته حیات الحیوان د علامه دمیری وی هغه نقل کړی دی چې امام حسین صاحب دا د نامنه پورته د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مشابه او امام حسن صاحب پورته مشابه او امام حسین صاحب په خپو کې او په پتونونو کې د حضور صلی الله علیه وسلم د وجود بابرکت سره مشابه راغلی. امام حسین صاحب حضرت علی چې کله وفات شو رضی الله تبارک وتعالى عنه نو حضرت علی صاحب خوارج وجلو. خوارج ډیره ناکاره ډله د حضرت معاویه صاحب خلاف و. معاویه صاحب دا د حضور صلی الله علیه وسلم په صحاباو کې کاتب الوحی صحابي راغلی دی. دا ځان سره یاد ساتي. دا نه چې موږ به حضرت علی صاحب یادو او حضرت معاویه صاحب نه یادو، نه جی مونږ حضرت علی صاحب سره محبت ساتو او د معاویه سره متعلق جب چپ ساتو او مونږ ته رضی الله تبارک وتعالى عنه وی. دا د چې حضرت علی صاحب مرتبه اسمان ته رسیدلې ده او حضرت معاویه صاحب داغه په مرتبه کې ډیر زیات کم راغلي دي. زما ډیر زیات کم ته سوچ کوي ښا ډیر زیات کم راغلي دي. ځکه چې معاویه صاحب د بدر په جهاد کې حصہ نه دا غستې، د خندق نه دا غستې، د احد نه دا غستې او حضرت علی سے پاغې کې نه حصہ غستې ده. او چې څوک د معاویه سے بد بیانوي، معاویه سے په بد الفاظ استعمالي، نو مونږ چې څنګه د حضرت علی سے په بد الفاظ باندې سړی د مړې نه نیسو، دغه شانتي د معاویه سے په بد الفاظ باندې سړی د مړې نه نیسو. څنګه چې حضرت علی سے ته څوک غلطه استعمال کی او موږ ولا داخله و خو په سپېړو باندې دغه شانتي له حضرت معاویه سے متعلق چې سړی خله غلطه استعمال کی نو د خپل وس مناسب سره موږ دغه خله په سپېړو باندې وخو هر چا سره به جګړې نه کوي. اسنه چې خندیرم کی خو ګوریات ساته کچرته وست کیږي نو خله ولا واخا خو کو وست نه کیږي کنه نو استم خانه په قلار کینا جګړې مکه و جګړې را ته مو جوړوا. اسنه چې چرته خمبيره لا رواني روزي خانه خو د خپل وس مناسب سره چې تکړه طاقت له الله درکړي دي، زور دل الله درکړي دي، خلد له الله درکړي دا یا اسروب دل الله درکړي دي. نو دا د الله د دین لپاره او د صحابه د رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره استعماله. نو خوارج یو ډول راغلي. خارجي څوک وي؟ خارجي هر هغه کس چې وزدان ته مسلمان وي یو دانو ټول کافر دي. دا یو څه د خوارجو علامت ده. امام بخاری رحم الله په بخاری جلد نمبر 1 کې او جلد نمبر 2 کې اتفاق د جلد نمبر د بخاری اخر ختمېدل چې کېږي نو ابن عمر صاحب یو حدیث ذکر کوي د الله نه پیغمبر حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي ذوالخویسره ورته ویل کېږي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم تقسیم دا غنیمت کا. تاسو سوچو کې کنه دا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم تقسیم د غنیمت کا نو دا سنداسر راغی. دا ولی وته د سنداسر وې ځکه حدیث کې راځي چې د سینې دا سوي لکه د خوځو سینې د بی غیرت سړي سینې غټيږي ګوره. ابا کېږي معنا ما چې سړي بی غیرت وي چې تاسو ته نه سبا اجړا وای د اجراګه هغه اجراګه موږ په تبلیغ کې نه لاړ شو نه امیران ولا بیا زورونه کوي ته کو دروازه څنګه نو مې نه لمګه آیا په تبلیغ کې تلم کیسه هغه یو په تبلیغ کې تلم هغه داسې و چې د نرغې سمه ښځه وه زه وایم چې د ښځې نه م ښایسته او د طلاق بچي او د امیران او د سپینګي به راغون شو هو پیر صاحب له دونه زور نو غړي لکه چې غې له زور بیا ته کور وینو چې داس ته مات شو دا څه چل کې وره نو چې راځه دا غټي غټي سینې وي دا به غیرت وی ګوري په دې لکانو کې چې نه چا غټي غټي سینې وي دا غټ به غیرت راغلي خپکهږي ما نه مګوري نو دا داسې غټي غټي سینې او غټ چاټي نیولې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم غټ خېټي مولا بدګ امین بدګنی خدا چې دا مولا بټه خېټي دا ډېر بدګنی. ان الله یکره الحبر السمین ان الله یکره حبر السمین حبر السمین غټ خېټي مولا د الله ډېر بدی شي. نو دا نه چې جوړ غټ خېټي مولا بدی دی او امي خوښته امي دا غنم دوه ګوتې بدی شي ګورې نه یاد سات
سټ باندې ډېره زیاته غټه غوښه راغلې وه. دا د سټ غوښه دا د بېدینۍ علامت. اکثر چې سړی بېغمه وي که نه نو د سټ غوښه یې کېږي. حضور صلی الله علیه وسلم ته راپاڅېد وایي ما عدل ته عدل دې ونه کړ، انصاف دې ونه کړ. تاسو سوچ کوئ چې داسې مردار سړی چې د الله پیغمبر ته وایي چې تا عدل ونه کړ، شیرجانه جي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي انصاف دې ونه کړ. نو چې د الله پیغمبر انصاف ونه کړي نو بل کوم د مور راوړې زوی راغلی دی چې هغه انصاف وکړي. حضور صلی الله علیه وسلم غصه شو. بخاري روایت دی غصه شو او سخت غصه شو د الله پیغمبر سره. خو وایي چې ما عدل ونه کړ نو بل داسې څوک دی په اوس وخت کې چې عدل وکړي. چې ما عدل ونه کړ نو بل داسې انسان کم دی په دغه وخت کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د آخر نه تر د اوسه پورې داسې انسان نه پیدا شوی چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شان عدل وکړي. چې ما عدل ونه کړ نو بل څوک عدل. حضرت عمر صاحب توره راوویسته وي پرېږده چې دا سټ خو تي وه. وایي نه مه وته سټ. خلک به وایي چې خپل ملګري وژني یا څه خپل ملګري وژني، ځکه دا یو پراپیګنډه بیا جوړوي. خلک به وایي چې خپل ملګري وژني، خپل ملګري نه وژنم خو زه یو خبره به راته وکړم. دا د هغه ډلې د شیطانانو نه، دا د هغه ډلې د خارجیانو نه، د ده نه به الله یو داسې نسل پیدا کړي چې دا به د ټول امت د خارجیت او د ټول امت ته تباهۍ ذریعه ګرځي. دا حدیث کې نه دي زما الفاظ دي. حدیث کې راځي قرآن به وایي خو د دې تالونه به نه تېرېږي او دغه شان راګوري. ښه قرآن وایي او د تالونه یې نه تېرېږي. او دا ترجمې دي او دا مولیانو شروع کړي دي هغه بل شان مولیان. نه پې په خپل عمل شته نه پې د مقتدیانو عمل شته، خو بس یو سترګه کې کفر دی او بل سترګه کې شرک دی او پلان کې مشرک دی او پلان کې کافر دی. آیاتونه به وایي قرآن به وایي خو دا آیاتونه او دا قرآن او دا حدیث پې د مرۍ نه لاندې نه تېرېږي، یعنې زړه ته به نه ځي. د دین نه به داسې ووتلي وي لکه څنګه چې دوی ووتلي وي، لکه څنګه چې غشې د قوس نه ووتلي وي، داسې به دوی د دین نه ووتلي وي. او یو ناشنا بل نعیم الفتن کې دانی نقل کړي دي. دانی یو محدث دی، الفتن شاته پروت محدث الدانی نقل کړي دي. یو ناشنا بل الشیخ وی مسلمانان به پریدي جنگ، کافران به پریدي اهل الاوثان، یعنی څوک چې د بت عبادت مشرکان وي هغه به پریدي او مسلمانان به وجني. مسلمانان به وجني او کافرانو سره به جنگ نه کوي. وی دا الله پیغمبره نخې خو راته وښایه. نو دا شینګرې سري خو پکې ټول رالی ګورې. ښه الله هم په امان کې وساته. شینګرې سري پېژنې؟ زما دا شینګرې سر ډېر بدي شي. داسې نه چې دا بوډاګان دا بوډاګان خیر دی ښه، خو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ستا متعلق نه وي. دا چې کوم ځوان وي او دا سر یې شینګرې کړي په ما باندې هسې لکه داسې بد لګي. ځوان سړی د ویښته پرېږدي ګورې ښه. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تپوس کوي وما السیما، د دوی نښې څه دي؟ وایي سیماهم التخلیق، نښې دا دی چې دوی به سرګنجې کوي. ښه نو څه ګورې حضرت ابن عمر صاحب فرمایي وایي د مسلمانانو آیاتونه به په د کافرانو آیاتونه به په مسلمانانو باندې لګي. او دا ډله بعینه په اوله زمانه کې په حرور کې د حضرت علی صاحب په زمانه کې پیدا شوه. حضرت علی صاحب ته هم وی چې نعوذ بالله من ذلک دا کافر دی، نعوذ بالله. او معاویه صاحب ته هم وی چې دا کافر. دو پکې راپاسېدل ډېر غټ رزیلانو. او دا قصه به مې تاسو ته کړې یا نه کړې؟ یو ځل حضرت معاویه صاحب د شپې راووته او شنوانی نقل کړي دي په مختصر د شرح د ابن ابي جمره کې. دا یو محدث دی، محدث الشنوانی المالکی المصری، هغه نقل کړي دي. یو ځل حضرت معاویه صاحب راووته. معاویه صاحب چې کله راووته نو معاویه صاحب دمشق کې اوسېده. دا خبر یاد ساته. معاویه صاحب کوم ځای کې اوسېده؟ دمشق کوم ځای کې؟ شام کې. او حضرت علی صاحب کوفه کې اوسېده. کوفه په عراق کې نه راغلی ده. او د دمشق او د شام یو نیم زر میله مزل، د دمشق او د کوفې یو نیم زر میله مزل دی. او چې کله د یو علاقې مزل وي که نه نو د هغه مزل د وجې نه سحر کې او ماښام کې یعنې په وخت کې فرق وي. او کوفه دې طرف ته وه او دمشق دې طرف ته دی.
لکه لاهور او دلی چې موږ نه دې طرف ته دي نو موږ نه د دلی شپه او ورځ یو غنټه یو نیمه غنټه مخکې راغلی ده لکه سعودي چې موږ نه دې طرف ته دي او زموږ د هغوی په منځ کې یو غنټه فرق دی او که دوه غنټې فرق راغلی نو سحر به په کوفه کې نه د وخته راته او په دمشق کې به د سحر اذان او سحر او تهجد دا لږ وروستو راتلو نو روایاتو کې راځي شنواني وایي چې حضرت معاویه صاحب کله جومات ته راغی نو د جومات ته تلو په وخت کې د مانځه په وخت کې وي اوس دلته هم یو غل دلته هم یو پاتې دی ښه دلته هم یو پاتې یو خارجي راغی حضرت علي صاحب دوه خارجیان راولګېدل ویره دا چې چل به کوو چې د سحر په مانځه کې به علي صاحب هم وجنو او د سحر په مانځه کې به معاویه صاحب هم وجنو د سحر په مانځه کې به علي صاحب هم شهید کړو د سحر په مانځه کې به معاویه صاحب هم شهید کړو چې دا جنجال ختم شي به دا دواړه به ختم شي جنجال به ختم شي حضرت علي صاحب ساده سړی متقي سړی حدیث کې راځي المؤمن غر کریم مؤمن ساده راغلی وي په هر چا باندې ښه اعتبار کوي بس ساده سړی حضرت علي صاحب بادرو خو ساده و بس هغه وجو قتل یې که شهید یې که او قتل او شهید دا په یو معنی سره خو موږ د ادب الفاظ به استعمالو چې شهید یې که چې کله شهید که بعد د شهادت نه پس د دوی په منځ کې خو فرق راغلی حضرت معاویه صاحب چې کله جومات ته وروته اگر چې معاویه صاحب جومات ته په دغه ورځ باندې رونه وته خو یا وروسته وروته یا مخکې خپله مقصوره دی ته وایي دا خبرې مې ذهن ته راغلي مقصوره دی ته وایي حضرت علي صاحب به دا زه چې څنګه مونږ دې ځای کې کومه دا طریقه د حضرت معاویه صاحب وه معاویه صاحب به د جمع سره خواته یو وړه غوندې کمره جوړه کړې وه هغې ته به مقصوره داسې کمره کې به ولاړ لکه چې جمع دلته ولاړ نو حضرت معاویه صاحب به دغه ځای کې ولاړ او شامي وایي چې د مقصورې مونځ بعینه د دې جومات مونځ راغلی دی ځکه دا د حفاظت دپاره و د کېږي ما الله به خیر کړي انشاءالله ښه و د کېږي ما الله به خیر کړي انشاءالله رضی کالج الله به خیر کړي انشاءالله چې راځي کمالدار دی بچی انشاءالله مخافت کړي الله به خیر کړي تا ته نه بل چاته هم هغه پکې الله به خیر کړي الله پاک دې سره د حلال مال راول الله دې پلار ته خیر پېښ کړه الله دې کور کې خیر واچو نو خیر دې ټینشن مالې الله پاک په خیر خبره مې به هر حال تاسو ته دا کوله حضرت معاویه صاحب راووته ویله حضرت علي صاحب چا شهید کو اوس یو نیم زر میل فرق راغلی دی وی حضرت علي صاحب چا شهید کو وی تا ته چا پته ولګول وی زه چې کله تهجد لره پاسېدم نو یو دوه پیریان یو دوه شیطانیان لګي د یو بل سره دې خبرو باندې سوچ کوئ وی دوه شیطانان او دوه پیریان لګیو یو د ماښام نه راننوتلی چې کله کونډه اچې که نه نو د کونډو د اچولو په وخت کې به بسم الله الرحمن الرحیم وی نو بیا شیطان نه رادننه کېږي حدیث کې راځي چې کله تاسو د سپې شملې نو رڼاګانې بندې کې یعنی ډیوي چې کوم دی هغه مړې کې د خوراک په سامان باندې سکې دی او ماشومان بار مه پرېږدی او چې کله سملې نو اعوذ بالله او یو کونډو لګوي نو شیطانان به نه راځي خو یو پکې د مازدیګر نه رادننه شوی ارامي غوندې هغه چې رادننه شوی نو دا بار شیطان دی دننه شیطان ته وایي چې ور راته لړکه که نه چې زه هم در دننه وځم وی ما اورېدل حضرت معاویه صاحب وایي ما اورېدل وی دا دننه والا ته وایي چې نه ور نه شم لړکولی حضرت معاویه صاحب په کونډه باندې اعوذ بالله بسم الله ویلې د اعوذ بالله بسم الله چوې بیا زه ور نشم لړکولی وی د خوراک څه سامان خورولې وی د خوراک سامان هم نشم رایستی هغې باندې اعوذ بالله بسم الله ویلې وی څه نوې خبر شته یو نوې خبر دا دی چې زه اوس رالمه د کوفې نه په دې ساعت راورسېدمه او کوفه کې حضرت علي صاحب شهید شو حضرت معاویه صاحب یا د دې وجې نه چې دا خو په ماته هم شروع شو جومات ته ونه وته دا دواړه ډلې را پاسې د حضرت علي صاحب شهید که معاویه صاحب پاتې شو د حضرت علي صاحب نه پس قوم رالګېد ملګري د حضرت علي صاحب رالګېده او حضرت امام حسن صاحب خلیفه مقرر کړ امام حسن صاحب یو داسې شخصیت راغلی و چې هغه د امت په منځ کې توړ نه خوښاو جنګونه نه خوښول هغه وی یاره زما د حضرت معاویه صاحب سره جوړه وکړې صحابه خو په دې ډېر خوشحاله شو چې ته د حضرت معاویه صاحب سره جوړه کړې معاویه صاحب او امام حسن صاحب جوړه وکړه امام حسن صاحب راولګېد باقاعده د حضرت معاویه صاحب بیعت وکړو
امام حسن صاحب رو لګید باقاعده د حضرت معاویه صاحب خلافت تقسیم کو معاویه صاحب رو لګید د حضرت امام حسن اکرام کو عزت کو ځکه چې خاندان د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره راغلی خبره جوړه شو خوش خبره چې کله جوړه شو د دې جوړېدو نه پس بیا د علتونو د وجې نه یزید بادشاه شو یزید چې کله بادشاه شو نو بس ما تاسو ته ویلي دي د کرسۍ دین نی څه نه وي د کرسۍ دین نی بس د کرسۍ دین ځکه نی چې په کرسۍ څوک کېناستل که نه زه کله ناکله دا ملګري زمونږ وایي وایي دا پلانکي خلک دا مولیانو پسې خبرې کوي وایي دا پلانکي خلک د مولیانو تصویرونه روانوي وایي دا پلانکي خلک د مولیانو پټکي د خرو د سپو په سر باندې ږدي ما وی جی دا د کرسۍ جنگ دی په دې د کرسۍ په جنگ کې په حضرت امام حسین باندې خلک تورې راکاږي شهیدۍ کوي او چې کله تورې پې راکاږي په نوسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا د کرسۍ جنگ دی یعنی دا جنگ د اقتدار جنگ دی په دې جنگ کې به مخالف تاله څه پتاسې نه درکوي ستا به مخالفت کوي نو ټینګېږي به ورته زه به ورته کېږي ټینګېږي دا نه چې ګورې ټینګ نه شي هسې نه چې زرین خانه ګورې ټینګېږي به ورته او که ورته هسې نه چې ګورې ټینګېږي به کافر ته به هم ټینګېږي او یزیدیانو ته به هم ټینګېږي او امریکې والا ته به هم ټینګېږي او هندو ته به هم ټینګېږي او سیک ته به هم ټینګېږي او نور ورپسې ښکته راځه ته چې چغه ووایې زه هم د دغه بچیه په جذبه کې نه راشم زه هم یم چې اوس ورپسې شور واچوم خبره مې ټینګېږي به ورته ګورې خزني خان هسې نه چې ګورې مونږ ورته یوازې پرېږدی او ته ورته وایې چې مفتي صاحب ورځه پې الله دې تا مل شي الله به مې وایي چې خو ته به شاته راځې ته شاته نه راځې بیا کار خراب وي ګورې ښه چې ته رانه شاته پاتې شوې ما پې ور واچې نو خو ښه کار به نه راغلی ته به ما سره ځې شاته علي به زه ودرېږم چې شاته نه راځې کار به خراب راغلی وي خبره مې دا کوله حضرت امام حسین صاحب د یزید خلاف را پاسېد د یزید د حکومت خلاف نو را پاسېدلی خدای دې دیخ د حکومت وباسي یزید اصل کې د ظلم علامت یزید اصل کې د بېدینۍ علامت او یزید اصل کې د جبر علامت امام حسین صاحب د جبر او د ظلم او د یزید خلاف را پاسېدلی دی د یزید د ذات خلاف نه دی پاسېدلی د نظام حکومت خلاف پاسېدلی دی زما خلاف دا که اوس څوک وایي د امام حسین صاحب او یزید دواړو جنګ یزید پسې خبرې شروع کړي خدای دې یزید هلته غر کړي چې کوم ځای کې اوبه ري خو یاد ساته امام حسین صاحب د یزید د ذات خلاف نه دی پاسېدلی د نظام خلاف پاسېدلی دی د دغه جبر او د ظلم د نظام خلاف پاسېدلی دی د دغه حکومت خلاف پاسېدلی دی نو د امام حسین صاحب زندگی تا ته هم دا ښیي ورې چې ته به هم د ظلم خلاف پاسېږې ته به هم د جبر خلاف پاسېږې ته به هم د الله د شریعت لپاره پاسېږې ته به هم د الله د دین لپاره پاسېږې او چې د الله د دین او د شریعت لپاره پاسېدې نو بیا به ستا الله امداد کوي نن سبا دو څیزونه دي چې بس خلک ته ډېر زیات یېرېږي نو کافر د دې دو نومونو نه ډېر سخت یېرېږي او زه قصدن وایم چې دوی خو یېرېږي ښه یو د خلافت تاسو ورته خلافت وایه یو د خلافت نه یو د جهاد نه بس لنډه خبره د هېڅ نه یېرېږي قسم دی داسې خبرې دي چې د ملا نه یېرېږي او د پیر صاحب نه یېرېږي او د نه دا د خلاف دا د هر ملا نه یېرېږي هر ملا خفه کېږئ ما ملا صاحب دی ناست دی او دا ټولې د جمعې شپې ته دې تالي ته ناست راغلي د دغه ملا نه امریکا یېرېږي هغه وایي ملا صاحب خوره چې څونه خورې هغه به یې خوره زندهباد الوا خوره دا د هغه ملا نه نه یېرېږي د ارواخور ملا نه دا د الواخور پیر نه هم نه یېرېږي او سیاستدان یې خو د مور زوی راغلی دی بې پوهېږئ خفه کېږئ مه ګورئ هر د پاکستان سیاستدان یې د ترور او د مور زوی راغلی دی دا څوک چې د دین علامې دي د دغې نه هم نه یېرېږي دا د هر هغه ملا او د هر هغه دیندار نه یېرېږي د چا په خوله چې دوه لفظونه وي یو خلافت او یو جهاد دا یاد ساتي نو ملا چې خلافت او جهاد نه وایي که نه د دوی په نس سم سړی دی زبرګ دی
لانکې زمونږ د عوامو زبرګي پیژنې څه ته وایي زمونږ عوام کوم مولا ته زبرګ وایي تاسو ته پته ده دوه خبرې زه راته وایم زمونږ مولا زمونږ عوام هر هغه مولا ته زبرګ وایي چې څوک ورسره کلي ولس کوي او چې کلي ولس نه کوي که نه وایي دا زما د پلار مړي نه دی راغلی او دا زما د مور مړي نه راغلی خدای دې ځان لغر کړي زه ورسره اړودرېږم نه پوهېږې او یا دا یاست دا د حقیقت راته بل زمونږ عوام کوم مولا ته زبرګ وایي هغې ته زه نرخزي مولا وایم نه نر دی او نه ښځه ده چې دا په سیاست کې څه نه لي که نه نو زمونږ الله پلار کې مولا ډېر بزرګ دی هېڅ ایسه په سیاست کې نه لي او د چا ملاس ته غوین نه ده پاسولی ملاس ته غوا پاسولو طاقت هغه نه لري هغه خپله د الوانه نوزګارېږي نو ته هغه به د چا سم ملاس ته غوا پاسوي پرې پوهېږې خفه کېږې مه زما په دې باندې هر هغه عالم چې هغه حق خبره نه کوي هر هغه عالم چې هغه د جهاد خبره نه کوي هر هغه عالم چې هغه د مظلوم امت خبره نه کوي هر هغه عالم چې هغه په دې وخت کې د فلسطین د مسلمانانو خبره نه کوي هر هغه مولا او شیخ او شیخ الحدیث چې هغه د فلسطین په خوا کې نه اوسي که هغه د مصر مولیان دي او که هغه د سعودي مولیان دي او په خولې باندې چېرته د فلسطین د مسلمانانو دغه خبره نه راځي خدای دې هغه ځای کې غرق کړي لکه څنګه چې فرعون او نمرود غرق شوي دغه شان دی الله تعالی غرق خفه کېږې ما نه مګر دا خو حضرت امام حسین صاحب خو ډېر ښه کولی شو چې ښه مزېدار بس صلح کړې وه چې بس جي بس ته زه مدینه کې اوسم او ته بس دمشق کې اوسه خدای کو چې دونه روپۍ به یې ورکړی دونه ریالونه دونه دینارونه او دونه درهمې به یې ورکړی وې خو نه مونږ به انشاءالله د حق مرسته په هر میدان کې کوو چې د حضرت امام حسین صاحب راپاسې د حق د مرستې لپاره خدای کوفې والا نه و دا په هغه زمانه کې په هغه زمانه کې بې دینه اوس هم بې دینه راغلي صرف امام ابو حنیفه رضی ملګري پکې سم نور ټول ناکاره راغلي امام حسین یې راوغوښته رضی الله عنه او بیا چې ورسره څه وکړه هغه به درته بیا وایم انشاءالله یا الله رحم وکړي کرم وکړي مغفرت هم نصیب کړي تکلیف مصیبت هم په امان کې وساتي د دواړو جهانو خیرونه راکړي د دواړو جهانو د شرونو آفتونو هم په امان کې وساتي یا الله د فلسطین د مسلمانانو امداد وکړي یا الله یهودیان بیا تباه برباد کړي بیا بمبارۍ شروع کړي دي د فلسطین په مسلمانانو دعا کوي چې الله تعالی یهودیان تباه برباد کړي مرګري الله تباه برباد کړي امریکا الله تباه کړي جرمني الله تباه کړي اسلام او مسلمانانو الله تعالی فتح ورکړي دا ګرمي الله تعالی کمه کړي زموږ په دې علاقو باندې باران هم کم دی که چېرته زیات شوي نقصان یې کړي نو یا الله د هغې ته خیر پېښ کړي خو زموږ په علاقو باندې یا الله په قدر د حاجت باندې باران وکړي یا الله ایمان ته هم خیر پېښ کړي کورونو کې هم خیر واچوي چې درځو نو دا کلمه هم نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول